جناب مولوی صاحب محترم نه ډیره مننه چې موږ او تاسې د ولس خدمت کوي. همیشه الله جل جلاله دې دا خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. چونکې د دې افتخار پډګۍ موږ او تاسې باید په دې وتړو. دا کوم مشران چې ولاړ دي په ګډه باندې باید موږ او تاسې د دې د افتخار باید حق وي ډیر دی په دې په پیغمبر علیه صلات وسلام په سنتو باندې به اکتفا وکړو. د وخت غوث الزمان یې په ولیانو کې افسر یې خواجه اخندزاده صاحب روخانه لکه لمر یې مثال دی لکه ستورو کې سپوږمۍ سپینه ځلیږي پتا باندې مین یم ښایست کې ون نمبر یې دانه وانه زړګی مې ستا په یو نظر راټول شي قربان دې له عینینو شمه څه ښایسته بشر یې د پاک رسول الله نقش قدم باندې روان یې د پاک رسول الله نقش قدم باندې روان یې د حق دفاع کوونکې او باطلو ته خطر یې که خان دی که غریب دی سلامي درته ولاړ دی که خان دی که غریب دی سلامي درته ولاړ دی مولوی صاحب دوست طرف یې او وارث د پیغمبر یې که خان دی که غریب دی سلامي درته ولاړ دی مرشده دوست طرف یې او وارث د پیغمبر یې د پاک رسول الله نقش قدم باندې روان یې د پاک رسول الله نقش قدم باندې روان یې د حق دفاع کوونکې او باطلو ته خطر یې د حق دفاع کوونکې او باطلو ته خطر یې. يا ولد حافظانو بطل صبروا مولوی صاحب دسمان نه خواهش کیږي چې مولوی صاحب اسحاق نظامی ته دغه تحفه ورکړي. مولوی صاحب دسمان او دا حضرت عیسی خادم ته د قاضي صاحب د محکمې هغه درشي حضرت عیسی خادم ته راخور. قاضي صاحب شته نشته؟ دا هم ته